بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او درسونه مو د لومړي لوست څخه در سره مطالعه کړي وي او لیدلي وي او هیله ده چې درته ګټور هم تمام شوي وي. ګران زده کوونکو، که غواړئ چې نور مضامین هم په دې چینل کې ما سره مخته بوځئ نو همدغه چینل باندې کلیک کړئ، داخل چینل ته به لاړ شئ، پلی لیستو باندې به کلیک کړئ، ټول پلی لیستونه درته راځي. هر مضمون چې په کار وي، مثلا فیزیک، کیمیا، بیولوژي، انداسې مثلثات، هندسه، الجبر، هندسي، مثلا تحلیلي هندسه، عضوي کیمیا، هر برخه چې تاسو غواړئ همدغه په پلی لیستو کې در سره وګورئ. هم په پښتو ژبه موجود دي، هم په دري ژبه موجود دي. کومه ژبه چې تاسو ته اسان راځي، په کومه ژبه چې اسانه زده کوئ شئ، هماغه در سره کوشش وکړئ چې هماغه در سره پلی کړئ. لومړي درسه پورې تر اخره پورې مطالعه کړئ، انشاءالله حتما درته ګټور ثابتېږي. او کوشش وکړئ چې دا ویډیوګانې درته رسیږي، نور ملګرو ته هم ورسوئ، تر څو په دغه جاري صدقه کې موږ ټول سره شریک راشو او ټول ته یو ثواب حاصل شي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د حساب په دویم فصل کې یو، دویم څپرکي کې یو. لومړی څپرکی مو ورته خلاص کړ چې هغه طبیعي عددونه ول، ټول خبرې د هغې جمع، تفریق، ضرب، تقسیم دا خلاص شول. په هغې باندې وغږېدو، مثلا په السیم باندې، په جی سی ډي باندې د هغې عبارتي سوالونه ټول هم کار کړل. نن له خیر راځو ګرانو چې تام عددونه. ګران زده کوونکو، تام عددونه کوم عددونه ته ویل کېږي؟ لومړی خو موږ په مخکې فصل کې یا مخکې څپرکي کې موږ طبیعي عددونه ویلې او طبیعي عددونه هم داسې تعریف کړي ول چې اول خو ویلې چې طبیعي عددونه په کوم علامه باندې ښودل کېږي؟ په ان باندې یا آی ان علامې باندې ښودل کېږي. آی ان علامه وه یا ان علامه وه او عبارت د کوم عددونو څخه و؟ هغه عددونو څخه و چې د یو نه شروع او تر لیتنې پورې ادامه ول، لکه یو، دوه، درې، څلور، همداسې ټکی ټکی تر مثبت لیتنې پورې دا عددونه چې وي ادامه ولري. دغه عددونو ته موږ طبیعي عددونه ویلې چې دې عددو باندې موږ ټول خبرې خلاصې کړي که نه. دا مثلا د جمع ته دې باندې جمع موږ کار وکړو، تفریق د دې کار وکړو، ټول خبرې هم د دې خلاصې کړلې. نن چې کوم درس موږ شروع کوو هغه چې دی تام عددونه دي. ګران زده کوونکو، تام عددونه کوم عددونو ته ویل کېږي؟ داسې ډېر ساده تعریف لري، داسې به زده کوئ. کله چې دغه طبیعي عددونه مثبت او منفي علامې واخلي، کله چې دغه تام عددونه، یعنې دغه طبیعي عددونه چې یو، دوه، درې، څلور، پنځه تر لیتنې پورې دی، کله چې دغه مثبت منفي علامې واخلي، یعنې د دې مثبت او منفي عددونه چې کله یو ځای شي، چې صفر هم پکې شامل شي، هغې ته موږ کوم عددونه وایو؟ تام عددونه ویل. یعنې تام عددونه ته داسې وایو. ګران زده کوونکو، تام عددونه موږ ګران زده کوونکو په زید باندې ښیو. علامه یې چې ده زید ده، د ذهلن کلمې څخه اخیستل شوې او زید باندې ښودل کېږي چې مساوي ده. د کوم چې نه د منفي لیتنې نه به شروع کوي. منفي لیتنې همداسې ټکی ټکی تر راځي. منفي څلور ده، منفي درې ده، منفي دوه ده، منفي یو ده او دلته هم چې ده صفر. دخوا مثبت یو ده، مثبت دوه ده، مثبت درې ده، مثبت څلور ده، همداسې ټکی 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 تر مثبت لیتنې پورې. یعنې ګران زده کوونکو، عددونه هماغه طبیعي عددونه دي چې د یو نه تر لیتنې پورې موږ مخکې پې کار کړی. دغه عددونه پېژنو چې دي که مثلا کسري نشته، جذري نشته، اشارهدار عددونه نه لري دي که نه. نو دغه عددونه چې کله دې ته منفي علامه ورکړې داسې ولیکې او مثبت علامه ورکړې داسې ولیکې او دې کې صفر هم شامل کړې، نو دغه ټول سټ ته موږ بیا څه وایو؟ دې ته موږ تام عددونه وایو. یعنې تام عددونه څو برخې لري؟ وایو درې برخې لري. یو، منفي عددونه، منفي طبیعي عددونه. طبیعي عدد خو منفي نه ول، یعنې دغه ته موږ علامې منفي ورکړې، دې ته بیا زید منفي زید ویل کېږي. یعنې منفي تام عددونه. او همداسې دلته کله چې موږ علامه ورته مثبته ورکړو، هغې ته مثبت طبیعي عددونه وایو. او د دې په منځ کې څه شامل ده؟ صفر شامل ده. نو درې برخې شوې، منفي تام عددونه، مثبت تام عددونه او صفر. کله چې دغه درې وړ یو ځای شي، نو دې ته بیا موږ ورته څه وایو؟ دې اعدادو ته موږ وایو تام عددونه. تعریف باندې خو انشاءالله پوه شئ. یعنې هماغه عددونه دي، هماغه طبیعي عددونه دي چې موږ مخکې ویلي دي. فقط فرق یې دلته څه ده؟ توپیر یې دومره کړی ګران زده کوونکو چې علامه یې څه راغلې ده؟ علامه یې مثبت او منفي راغلې ده. یعنې موږ اوس په حساب کې په دې لوست کې موږ باید دې نه کوم عدد چې لیکو علامې سره لیکو، یعنې مثبت او منفي علامې ورکوو. خبره خو انشاءالله پوه شوې که نه؟ دغه ته موږ څه وایو؟ تام عددونه. دغسې ګران زده کوونکو، سره هم چې موږ او تاسو په طبیعي عددونو کې د طبیعي عددونو محور ویلی وو، اوس په تام عددونو کې د تام عددونو محور وایو. ګران زده کوونکو، داسې یو مستقیمه کرښه به موږ وکاږو، داسې چې دا دواړه خوا جهت ولري، دواړه خوا جهت ولري. دا جهتداره کرښه چې ده یو مبدا لري. ګران زده کوونکو، مبدا یم څه ده ګران زده کوونکو؟ مبدا یم صفر ده. مبدا موږ څه ته وایو؟ هغه ځای نه چې موږ یو کار شروع کوو، څه ده که نه؟ مبدا د شروع ځای ته ویل کېږي. دوی د همدغسې یو مبدا لري چې هغه صفر ده. ښي خواته چې ده خوا ده، ښي خواته موږ څه وایو؟ ښي خواته دې دو مثبت عددونه دي او کیڼ خواته
منګه چې لرو منفي عددونه لرو. خي خواته مثبت عددونه دي او کین خواته چې دي منفي عددونه دي. ګران زده کوونکو مثلا خي خواته موږ لیکو مثبت 1 دلته لیکو مثبت 2 دلته لیکو مثبت 3 اندس ټکه ټکه تر مثبت لایتنې پورې او د خوا چې ولیکو منفي 1 دلته منفي 2 دلته منفي 3 او دلته منفي 4 ټکه 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 تر منفي لایتنې پورې. یعنی خي خواته چې موږ کوم عددونه لیکو هغه مثبت دي، کین خواته چې لیکو هغه چې دي منفي عددونه دي. او دا باید پس دا وي ګران زده کوونکو چې کومه کله موږ په دغه محور کې په دې محور کې د کین خواته خي خواته ځو، صحیح ده، یا وایو چې د چپ نه خي خواته ځو، دا چپ خوا ده هغه خي خواته ده کنه، از راسته خوا ده، دی خوا نه اخوا ځو نو عددونه غټیږي، عددونه لویږي. یعنی د منفي 4 نه منفي 3 لوی ده. یعنی یو څوک چې منفي 4 روپۍ قرضدار وي او یو څوک منفي 3 روپۍ قرضدار وي، نو موږ په دې باندې پوهېږو چې منفي 3 روپۍ یعنی لږ قرضداري ده. یعنی دا سړی چې دا ډېر ژوبل نه ده، دا سړی ډېر ژوبل ده کنه. نو موږ وایو منفي 3 چې ده لوی ده، د منفي 3 نه بیا منفي 2 لوی ده، د منفي 2 نه منفي 1 لوی ده، د منفي 1 نه 0 لوی ده. ولې 0 په دې معنا ده چې یو څوک نه پیسې لري نه د چا نه قرضدار ده. منفي 1 په دې معنا ده چې خپله خو پیسې نه لري، یو روپۍ قرضدار هم ده. نو 0 پکې شو لوی شو. د 0 نه مثبت 1 لوی ده، مثبت 1 نه مثبت 2 اندو څومره چې مثبت لایتنې ته نږدې کېږي عددونه استا استا ماخوا چې کېږي لویږي. نو موږ همدې لپاره وایو کله چې د کین خواته یا د چپه خوا نه خي خواته راسته خواته ځو نو موږ وایو چې عددونه استا استا چې کېږي لویږي. د منفي اعدادو کې کم عدد چې لایتنې ته نږدې وي مثبت لایتنې ته هماغه لوی دی، یا کم عدد چې مبدا ته نږدې وي هماغه عدد لوی ده. مثلا منفي 4 او منفي 1، منفي 1 مبدا ته ډېر نږدې ده، منفي 1 لوی ده. او په مثبت اعدادو کې څو کم عدد چې د مبدا نه لرې ده هماغه لوی ده. مثلا مثبت 1 مثبت 3 وایي، مثبت 3 د مبدا نه ډېر لرې ده، نو موږ ورته چې وایو دا عدد یعنی مثبت 3 لوی ده د څو څخه مثبت 1 څخه. نو څومره چې دا خوا ځو عددونه څه کېږي لویږي. او څومره چې بیرته راځو ګران زده کوونکي ښي خوا نه کیڼ خوا ته راځو عددونه بیرته څه کېږي کمیږي، کوچني کېږي. یعنی د مثبت 3 نه مثبت 2 کوچنی ده، مثبت 2 نه مثبت 1 کوچنی ده، مثبت 1 نه 0 کوچنی ده، او د 0 نه منفي څومره چې د خوا راځي عددونه څه کېږي کوچني کېږي. یعنی داسې مو پوه کړم څومره چې موږ عدد مثبت لایتنې ته نږدې وي هماغه عدد لوی ده، او څومره چې منفي لایتنې ته نږدې وي هغه عدد کوچنی ده. مثلا منفي 3 او مثبت 3، مثبت 3 مثبت لایتنې ته نږدې ده غټ ده، او منفي 3 چې د منفي لایتنې ته نږدې ده کوچنی عدد ده. صحیح ده. یعنی دغه خبرې باید په دې محور کې موږ د تام عددونو باندې ځان. بله موضوع چې دا ګران زده کوونکو هغه څه ده د تام عددونو پرتله کول دي ګران زده کوونکو، پرتله کول. یعنی موږ ته دا راکول کېږي چې دوه تام عددونه راکول کېږي او موږ ته ویل کېږي چې کوم عدد لوی ده او کوم عدد کوچنی ده. کله چې موږ دا کار کوو چې دوه عدد پرتله کوو یا ورته مقایسه هم وایي که نه، دوه عددونه راخلو مقایسه کوو یو بل سره ګورو چې کوم عدد لوی ده او کوم عدد کوچنی ده. دا کار موږ په طبیعي اعدادو کې هم کړی خو هلته علامې نه وي ګران زده کوونکو، لږ دلته توپیر لري که نه، هلته علامې نه وي او موږ به ویل چې کوم عدد لوی کوم عدد کوچنی ده. مخکې هلته هم پرې غږېدلو، دلته موږ ویلو چې عددونه ګران زده کوونکو دوه ډوله دي. موږ ته عددونه چې راکول کېږي څو ډوله دي؟ دوه ډوله دي. یا به دا دواړه عددونه مساوي وي ګران زده کوونکو، او یا به غیر مساوي وي یا نامساوي چې ورته وایي که نه، مساوي به نه وي. یعنې عددونه چې موږ ته راکول کېږي یا به مساوي وي یا به نامساوي وي. که مساوي ګران زده کوونکو هغې ته د مساوات علامه دغسې موږ چې کوو استفاده کوو، یعنې د دغه علامې څخه چې د مساوات علامه ده دې نه استفاده کوو. لکه څه رقم موږ وایو مثبت 2 مساوي ده د مثبت 2 سره، صحیح ده. یا موږ ته ویل کېږي چې منفي 3 د منفي 3 سره څه ده، موږ ورته وایو چې منفي 3 د منفي 3 سره مساوي ده. یا وایو چې مثبت 0 او مثبت 0 چې دواړه هم علامه عددونه دي، دا مثبت 0 ده دا مثبت 0 ده، صحیح ده. دې دواړه سره رقم دي، موږ وایو چې دا دواړه یو بل سره چې دي مساوي دي. یا منفي 10 او دلته هم لیکي منفي 10، موږ پوهېږو چې دا دواړه مساوي دي، نو علامه ورته چې ورکوو د مساوي علامه ورکوو. نو کله چې دوه تام عددونه یو بل سره مساوي شو د هغې د مساوات علامې نه استفاده کوئ، صحیح ده. او کله چې نامساوي وي یا غیر مساوي وي نو هغې ته به د دغه نامساوي علامې څخه یا د نامساوات علامې څخه استفاده کوئ چې دا علامه کم عدد چې د دې خولې ته راځي هغه عدد به چې وي ګران زده کوونکو غټ عدد به وي، او کم عدد چې د دې نوکې ته راځي هغه به کوچنی عدد وي. یعنی کوچنی عدد نوکې ته لیکو او غټ عدد خولې ته یې لیکو. مثلا سره رقم ګران زده کوونکو موږ ته وایو مثبت 4 او منفي 2، صحیح ده. موږ پوهېږو ګران زده کوونکو چې مثبت عدد د منفي عدد څخه لوی ده. یعنی د دې معنا دا ده چې یو څوک 4 افغانۍ لري یا 4 روپۍ لري او دلته چې دا 2 روپۍ دا قرضداره ده، دا څوک چې پیسې لري دا پې ډېر ده غټ ده، نو علامه به کوم خوا ورکوو؟ خوله به د مثبت 4 خواته او نوکه به یې کوم خواته؟ د منفي 2 خوا نیسو. خبره خو رسېدې. یا موږ ته ویل کېږي فرض مثال مثبت 1 او منفي څو ده؟ منفي 3.
دلته مثبت 1 او منفي 3 د ګران زده کوونکو موږ پوهیږو چې مثبت عددونه منفي څخه تل غټ وي چې هر حالت کې وي خو معنی هم کې دا مثبت 1 یعنی 1 افغانۍ لري یا 1 روپۍ لري او منفي 3 په دې معنی چې 3 روپۍ قرضدار دی بیا مثبت 1 پرې څه شو مثبت 1 پرې غټ شو بل عدد د مثلا موږ ته وایي چې منفي 10 او منفي 100 منفي 2 دوه دانه عددونه موږ ته راکړل منفي 10 او منفي 2 دا دواړه مساوي نه دي خی مساوي نه دي نامساوي دي اوس منفي 10 په دې معنی یو څوک 10 افغانۍ قرضدار ده منفي 2 په دې معنی یو څوک 2 روپۍ قرضدار 2 افغانۍ قرضدار نو 2 افغانۍ چې ده لوی شو په دې معنی چې یو څوک 10 افغانۍ قرضداري نو موږ وایو منفي 2 چې شو لوی شو خو لا اخوا لیکو او نکي د منفي 10 خواته ورکو یا فرض مثال موږ ته عدد راکې مثبت 3 او مثبت 15 مثبت 15 د مثبت 3 څخه چې ده لوی ده نو لیکو مثبت 15 صحیح ده یا همداسې صفر او منفي 4 موږ ته لیکل کیږي صفر د منفي عدد څخه چې ده لوی ده نو علامه کوم خو ورکو د صفر خواته صفر غټ لیکو او منفي 4 چې لیکو کوچنی لیکو دغسې مثلا دغه عددونه موږ چې کولی شو مقایسه کولی شو دوه عددونه چې موږ ته راکړي موږ یې لیکلی شو همداس ګران زده کوونکو دې برخې کې سوالونه داسې هم درته راتلی شي مثلا درته وایي چې دوه تام عددونه درکړي د هغې منځ کې نور تام عددونه غواړي مثلا د منفي 3 او مثبت 3 تام عددونه په منځ کې نور تام عددونه تاسو ولیکئ مثلا کم ویل یو منفي 3 درته ویلې او بل مثبت 3 درته ویلې د دې په منځ کې چې څومره تام عددونه هغه راته ولیکئ د دې په منځ کې کم عددونه ګران زده کوونکي یو منفي 2 ده بل منفي 1 ده صفر ده بل مثبت 1 ده او بل مثبت 2 ده یعنې د دې په منځ کې موږ ته ویل کېږي چې څو عددونه دي 1 2 3 صفر هم خپله ده 4 5 عددونه تام عددونه د دې دواړو په منځ کې راځي تام عددونه مې غوښتي ګران زده کوونکو داسې به اوس نه وایي چې دلته بې نهایت عددونه دي یا لایتني عددونه دي صحیح ده ګران زده کوونکو ولې چې موږ تام عددو باندې غږیږو تام عدد پوره طبیعي عددونه یا علامې ولري حقیقي عددو باندې نه غږیږو چې دلته بې نهایت عدد دي مثلا بعضو نه پوښتنه کوي د 1 2 په منځ کې څو عدده دي صحیح ده ته به ونه پوښتنه کوي چې کم څو عددونه تام عددونه ښیي صحیح ده نسبتي ښیي اعشاري ښیي چې کم عددونه ښیي نو ته ماته عدد نوعیت د عدد معلوم کړه څه به درته شمېر ووایم صحیح ده یا موږ ته ویل کېږي ګران زده کوونکو د منفي 15 نه تر مثلا مثبت 2 پورې څو تام عددونه چې دي په منځ کې ټول ولیکئ اوس منفي 15 منفي 4 ده بیا منفي 3 ده بیا منفي 2 ده بیا منفي 1 ده بیا صفر ده بیا مثبت 1 ده چې ټول عددونه ګران زده کوونکو چې حساب کې 1 2 3 4 5 شپږ دانې کېږي نو شپږ به تاسو شی کوئ حلقه کوئ نو ځواب یې څو راځي شپږ راځي همداسې ګران زده کوونکو درته ویلی شي چې د منفي 10 څخه غټ د منفي 10 څخه غټ مثلا د منفي 10 څخه غټ منفي طاق عددونه ولیکئ د منفي 10 څخه غټ مثلا منفي 10 لیکو دې نه غټ عددونه موږ ته ولیکئ څه رقم عددونه وي طاق باید وي دې نه غټ عددونه کم عددونه دي بعضې دوستانو ته چې غټ دی نه وایي منفي 11 وایي د منفي عدد نه څومره چې صفر ته نږدې کېږي عدد غټېږي یعنې دې نه غټ منفي 9 ده طاق هم ده او د دې نه غټ هم ده بل منفي 7 ده هم طاق ده هم د دې نه غټ ده که نه هم د دې نه غټ ده بل منفي 15 ده بل منفي 3 ده او بل منفي 1 ده صحیح ده ورپسې صفر راځي صفر نه خوا موږ کار نشته ولې چې ماته منفي عددونه ویلي چې څو دانې دي نو منفي عددونه اوس پیدا کوو چې څو دانې دي ګران زده کوونکو 1 2 3 4 5 عددونه دي ګران زده کوونکو چې هغه طاق هم دي او منفي هم دي او د منفي 10 نه چې دي لوی هم راځي همداسې ګران زده کوونکو وایي د مثبت 2 نه د مثبت 2 نه تاسو موږ ته چې وایي کوچني عددونه ووایي چې هغه جفت وي او مثبت هم وي نو موږ د دې نه کوچني چې ووایي یو مثبت شپږ وایي دې نه کوچنی هم ده جفت هم ده بل مثبت څو وایي مثبت 4 وایي بل مثبت 2 وایي صحیح ده موږ ته مثبت هم ویلي چې مثبت هم باید وي نو دلته څو عدد راغلل فقط 3 دانې عدد راغلل دغسې شمېر هم ورته بعض سوالو کې پیدا کوی شي او بعضې وخت بس بیا پس نور سوالو کې موږ ته ویلی شي جمع هم کوي مثلا کوم عددونه چې طاق دي مثبت هم دي او د دې نه کوچني هم دي هغه جمع کوي یا پر مثال غټ دي هغه جمع هم کوي همدغسې بیا د دې سوالونه بل عنوان چې ګران زده کوونکو په تام عددونو کې باید موږ پرې پوه شو او هغه د حساب لوست ده دلته پرې پوه شو هغه د تام عددونو مطلقه قیمت ده ګران زده کوونکو مطلقه قیمت ګران زده کوونکو څه ته ویل کېږي موږ په حساب کې لومړي ځل د دې نوم هغسې په الجبر کې بیا له خیره ډېر د دې هر فصل کې انشاءالله نوم راځي هلته بیا نور هم پرې غږېږو بیا مختص یو ځي کې ورته بیخي خاص عنوان په الجبر کې لرو چې هلته څو ویډیوګانې پرې کار کوو خواص ټول شیانې وایو صحیح ده یعنې دلته زه د حساب په اندازه باندې تاسو ته قیمت نقه درښیم او ولې چې زموږ درسونه عمومي دي ما داسې عنوان نه ده ورکړی چې فرض مثال زه عنوان وکړم چې مطلقې باندې قیمت نقه باندې غږېږم که نه چې عمومي ټولې خبرې مې د هغې کړي نو موږ داسې میتودواره مخته ځو چې تاسو ما سره هماغسې د اول درس نه مخته راشئ ټول دغه الجبر تر اخره پورې صحیح زده کوئ که نه یاسې میتودیک یو مخته راشو نو بعضې خبرې به یې دلته وکړو او بعضې خبرې چې پاتې کېږي له خیره پس ته به یې وکړو بعضې ګران دوستان
مثلا مسیجونه کوي، بعض نور خواصونه را لیږي د قیمت نقه مثلا الجبر کې ما د دې باره کې کار کړی نو هغې د بیا نور خواص هم را لیږي چې دا څه شی دي که نه، یعنې دا څه وخت هغه کېږي. نو هغه په خپل وخت سره انشاءالله راځي. انشاءالله داسې هېڅ شی به هم نه وي چې هغه په مکتب کې په کانکور کې وي او موږ پرې نه غږېدلو، یعنې مسلسل مخ ته ځو. نو تاسو ته چې څومره هماغه شیان څه لیکم هماغه در سره زده کوئ، ستاسو ته به ټول شی انشاءالله مکمل شي. ګران زده کوونکو، مطلقه قیمت اول څه ته ویل کېږي؟ مطلقه قیمت ګران زده کوونکو که معنا یې کو، خو مطلق قیمت ته ویل کېږي که نه، د یو شي چې موږ مطلق قیمت په کار وي، یعنې جهت زموږ د هغې نه دی په کار چې کومه خوا. مثلا موږ یو چېرته ځو، یو چېرته جنګ صحیح ده، دا جنګ په پیسو ده. موږ اول کار چې کوو، موږ اوله پوښتنه کوو چې وایي څه ده، وایي جنګ ده، وایي چې په څه پیسو، موږ وایي په 100 روپو که نه، یعنې داسې نه وایي چې د چا په چا دي څه رقم، په 100 روپو جنګ ده که نه. بیا یو وایي چې فرض مثال په 10,000 افغانو جنګ ده یا په 1,00,000 افغانو جنګ ده صحیح ده. کله چې د هغې مقدار وویل، بعد د هغې نه موږ وایو چې د چا په چا دي، یعنې موږ هغې وخت کې جهت معلوم چې دا سړی پیسې ورکړي، هغې سړي ترې اخیستې اوس یې نه ورکوي که نه. نو هدف دا ده ګران زده کوونکو چې موږ مطلقه قیمت دا معنا ورکوي چې د یو عدد مطلق قیمت ووایو، یعنې علامه یې مه وایه، تام عددونه علامې لري، دغه علامې ترې لري که دې ته څه وایي مطلقه قیمت. یعنې لومړی تعریف چې موږ دې ته کوو، دوه تعریف ورته وایو. لومړی تعریف ګران زده کوونکو همدغه ده چې د یو تام عدد څخه د یو علامه دار عدد څخه علامه لرې کولو ته موږ چې وایي مطلقه قیمت. که هغه مثبت وي هغه علامه لرې کړه، که د هغه مثبت منفي وي علامه یې لرې کړه، دې ته موږ چې وایي مطلقه قیمت. چې په ریاضي کې ګران زده کوونکو مطلقه قیمت په دغه دوه موازي خطو باندې ښودل کېږي، یعنې هر عدد چې د دې په منځ کې وي د هغې علامه لرې کېږي. لکه سرقه موږ ته یو تام عدد لیکي، وایي قیمت نقده -3 صحیح ده، فقط به څه کې دغه علامه به لرې کړئ، 3 به ولیکئ. دغه یو عدد د علامې څخه صرف نظر کولو ته مطلقه قیمت ویل کېږي. یا مثبت 4 درته لیکي، ته ورته څه وایې 4. یا قیمت نقد مثبت 10 درته لیکي، ته ورته لیکي 10. یا ورته لیکي -0 قیمت نقد، ته ورته څو لیکي 0. یعنې د یو عدد څخه د علامې لرې کړه، همدغې ته شوی مطلقه قیمت. د یو تعریف شو ګران زده کوونکو. دویم تعریف چې دا ګران زده کوونکو هغه تعریف به وکړو. دویم تعریف نه مخکې ګران زده کوونکو دوه خبرې زده کړئ، دوه خبرې. لومړۍ خبره دا زده کړئ چې هر داسې به ولیکو چې هر عدد چې علامه نه لري صحیح ده، د هغې علامه مثبت ده. یعنې لومړۍ خبره دا زده کړئ ګران زده کوونکو، هر عدد چې موږ ته لیکل کېږي چې علامه یې نه لرو، د علامه یې څه ده مثبت ده. مثلا که موږ ته لیکل کېږي چې 4 دا اصلا ده مثبت 4 صحیح ده. که موږ ته لیکي 10 دا اصل ده مثبت 10. او همداسې ګران زده کوونکو چېرته مثبت 3 موږ ته څوک ولیکي، موږ رسم کوی شو چې د هغې په ځای څه ولیکو 3. ولې چې کوم عدد چې علامه نه لري علامه به یې څه وي، علامه به یې مثبت وي. دې خبرې باندې خو پوه شوئ که نه. دویمه خبره ګران زده کوونکو چې تاسو باید زده وي هغه دا ده ګران زده کوونکو چې ضرب کې دا زده کړئ، که مثبت علامه هم چیرې مثبت علامې کې ضرب کړه، یعنې مثبت په مثبت کې څه کېږي مثبت کېږي، او که منفي په منفي کې ضرب کړه دا هم مثبت کېږي. یعنې کله تاسو هم علامه عددونه ضربوئ، مثبت ضرب مثبت یا مثبت په مثبت کې بیا به وایي مثبت، منفي په منفي کې بیا هم مثبت، هم علامه مثبتېږي. او که چیرې مخالف العلامه المثبت ضرب د منفي و تاسو به منفي وایي، یا منفي ضرب د مثبت و تاسو به ورته څه وایي منفي. یعنې مخالف علامه چول هغې ته بیا علامه موږ څه رقم لیکو، هغې ته منفي لیکو. هم علامه چې ضربه مثبت کېږي، مخالف علامه چې ضربه ګران زده کوونکو څه کېږي منفي کېږي. دا خبره هم په یاد وي، دا دوه خبرې صحیح ده. اوس به راشو ګران زده کوونکو په دویم تعریف باندې. دویم تعریف سره موږ قیمت نقه تعریفوی شو. ګران زده کوونکو داسې تعریفېږي، اصلي تعریف د قیمت نقه دا ده چې هر عدد ضرب د هغې علامه کې، یعنې هر عدد په خپل علامه کې چې کله ضرب شي همدې قیمت نقه ده. یعنې یو عدد مثبت ده مثبت ورسره ضرب کړئ، یو عدد منفي ده منفي ورسره ضرب کړئ، همدې قیمت نقه ده. په دې خو موږ او تاسو مخکې هم پوهېږو ګران زده کوونکو چې یو عدد علامه نه لري، علامه یې څه ده مثبت، نو دغه هم مثبت عدد ده، دا مثبت عدد ده، دا مثبت عدد ده، دا مثبت عدد ده. نو قیمت نقې نه چې یو عدد راوځي هغه مثبت ده صحیح ده. نو کله چې موږ ته اوس وایي چې د -2 قیمت نقه لاسته راوړئ، د -2 علامه منفي ده، نو منفي واخلئ په همدې -2 کې ضرب کړئ، منفي په منفي کې مثبت 2. اوس علامه که نه لیکئ 2 ولیکئ، اوس هماغه قیمت نقه چې هلته راوته دا هم هلته راوځي. یا فرض مثال مثبت 3 درته ویل کېږي، نو تاسو به ورته مثبت ضرب ده مثبت 3، مثبت په مثبت کې مثبت 3 علامه یې لرې کړئ 3 دغسې کېږي. یا قیمت نقه د -10 ګران زده کوونکو منفي ضرب ده -10، منفي په منفي کې مثبت څو کېږي مثبت 10 ولیکئ 10، دا قیمت نقه شو. یعنې د یو عدد څخه کله چې موږ علامه لرې کړو همدغه د عدد د علامې د صرف نظر کولو څخه او یا موږ داسې وایو چې هر عدد په خپل علامه کې چې کله ضرب شي موږ همدغې ته چې وایو قیمت نقه. تاسو په حساب کې دومره زده کوئ چې کله موږ یو عدد نه قیمت نقه اخلو نو علامه یې لرې کوو،
یو عدد نه چې من لقا خل راس علامه چی کو لري کو تعریف د سیم صحیح ده اسیم صحیح ده بل عنوان چې ګران زده کوونکو تاسو په تام عددونو کې هغه زده کې هغه خدای د غلطي وایو بعض عددونه موږ وایو د ورته شوی متضاد عددونه ګران زده کوونکو ورته ویل متضاد عددونه وبخي متضاد عددونه یا متقابل هم ورته ویل کیږي ګران زده کوونکو متقابل عددونه متناظر هم ورته ویل کیږي متناظر عددونه یعنی هر اصطلاح چې راغله د ټول یو خبره متضاد عددونه د یو بل ضد عددونه متقابل عددونه متناظر عددونه دا کوم عددونه دي ګران زده کوونکو کله چې وای دوه عددونه منګه سره جمع کو او جواب صفر شي دي ته متضاد عددونه وای یعنی دوه عددونه چې د یو بل ضد وي یعنی هغه عددونه چې اندازې برابر وي مطلقه قیمت سره برابر ده خو په علامو کې یو بل سره شی لري توپیر لري هغه عددونه چې په علامو کې سره توپیر لري هغه ته موږ چې وای متضاد عددونه یعنی متضاد عددونه کوم عددونه دي هغه عددونه چې مجموعي صفر کیږي هغه عددونه چې اندازې سره مساوي دي خو علامې سره چې کوي فرق کوي لکه سره هم ګران زده کوونکو منفي 3 او بل مثبت 3 دا د یو بل ضد دي ګران زده کوونکو مقدار یو بل سره برابر ده صحیح ده مقدار برابر ده او علامې فرق کوي نو کله چې موږ تاسو دا دواړه جمع کو جواب یې چی راوځي صفر به راوځي یا منفي لس او مثبت څو ورته وایي مثبت لس ورته وایي ضد څو شو جمع کو صفر کیږي یا وایي چې مثبت شل د دې ضد به څو وي ګران زده کوونکو آفرین منفي څو منفي شل نو دا چې جمع کوي څو بشي صفر بشي یا د منفي اکس یو عدد د دې ضد وایي مثبت اکس به تاسو وایي څو به وایي صفر بشي او که مثبت ا زه ولیکم ضد به څو ولیکئ منفي ا نو دغه عددونه ته هم څه وایي متضاد عددونه یا د یو بل ضد عددونه چې د دې په معنا باندې باید پوه شئ صحیح ده چې پسته به نور عنوانو کې ان شاء الله نور په کار کوو بعض ځایونه کې راځي اندغه سره سره یو بل سره چې جمع تفریق کوي بیا جواب چی راوځي جواب صفر راوځي دا ګران زده کوونکو د نن لوست چې په تام عددونو باندې وغږیدو هیله ده چې یو څو کلمې ترې مثبت زده کړې وي او مهم ټکي کوشش وکړئ کتابچو کې ولیکئ او کوشش وکړئ چې دا درسونه سره تکرار کړئ کوم کتابونه چې در سره نږدې دي در سره دي په حساب کې د مکتب کتابي بل کتابي په هغه کې در سره کار وکړئ کوم ځای کې چې مشکلات لرئ ان شاء الله ماته راولېږئ ان شاء الله ډېر زر به د هغې ځوابونه درکړم ښه وخت ولرئ په مخه